السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او په روډ روان یم او ورجینیا نه ډي سي ته ور داخلي کوم واشنگټن ډي سي ته او ډیوټي روان یم نو مخامخ چې کم دی نو د ټریلا کې چې کم دی که خیال لیکړي دی یو ګاډی روان دی ډاټسن ورپسې لیکلی دی ډاټسن ورپسې روان دی پیک اپ ورته دلته ورته ښه ټرک وي او تاسو ورته ډاټسن وایې که نه نو دا ورپسې روان دی او لیکلي دی پې اوور سایز لوډ نو په دې ټریلا کې مخکې چې کم دی نو کور روان کړی دی کوم چې هغه مطلب دا دی چې تیار کور وي هغې روان کړی دی اوور سایز شاته ورپسې ډاټسن روان دی چې نورو ګاډو ته دا اندازه ورکړي چې مونږه مطلب دا دی دا خدای دې په نیکي مل چل کړه بل طرف ته راوړئ غټ ګاډی دی نو تاسو مونږ په دوو کتارونو کې روان یو ګوره که ته خیال کوې نو هر یو ګاډی په خپل لاین کې روان دی خو دا خبره چې هغه اردو کې مت چیړ ملنګه نو که نه هېڅوک ورسره نه چیړ کوي نه ورسره کیسې کوي نه پې څوک ورټیکې کوي نه ورپسې څوک رنې وایي که نه چې ته په دوو لاینونو کې ولې روان یې نو هغه ټریلي والا هم په سکون روان دی دا اوس دوه ګاډي را روان دي ګاډ نو چې دا د کوم سټیټ نه را روان شوي دي کوم علاقې نه را روان شوي دي او کوم خوا روان دي خو زه فکر کوم دا میریلینډ طرف ته روان دي ځکه چې دغلته لارې بیلیږي او هغه ټریلي لاره بدله کړه ویني دا ګاډه ورته لاره سموي اوس دې ځای کې لارې بیلیږي نه او دې خوا چې کوم دی دا ټریله چې کوم طرف ته شو دا میریلینډ طرف ته ور داخلېدل غواړي او مونږ واشنګټن ډي سي ته مخامخ به تاسو ته ساینونه ښکاري خو پوره کور یې روان کړی دی وینې او زه فکر کوم چې ښه پوره هغې باندې هم لیکلي دي ور سایز ویکل او دې ځای کې لارې بدلې شوې زمونږ د دې لاره هاخوا شو دي ګوره بالټیمور طرف ته لاړه ده او مونږ به ځو چې کوم دی نو واشنګټن ډي سي 395 نورت په دې طرف ور خلاص یو دا ډېر خونړی ځای دی دا چوک نه دی دا ډېر خونړی دی دلته ډېر زیات اکسیډنټونه کېږي نو بس زه چې زه روان یم ایرپورټ ته هوایي ډګر ته روان یم او زما نن چې کومه ډیوټي ده هغه د جیټ بلو سره ده یعنی جیټ بلو جازونه دي دلته کې نو خیر زیاتره خو تاسو اسمان وینئ نن موسم هم ډېر زیات یخ دی زه فکر کوم هغه جاز هغه د راکوزېږي ګپ لګوم یاره مړه بس ګپ هم پکې لګو که نه نو دغه کیسې دي ما چې ویډیو دله جوړه کړمه ګپ شپ د سره ولګومه نن مې موبایل په نیغو نیولی دی نه پوهېږم چې تاسو ته به څنګه ښکاري څه ته ښکاري که نه ښکاري او که نه ښکاري نو هم راته بښنه کوئ او که ښکاري ته نو هم بښنه کوئ که نه ځکه چې لاره اوږده ده یو منټ ها اوس مې موبایل له سپیمه راتاو کړه سپیمه مطلب دا دی چې لږ مې راتاو کړو مې چې تاسو ووینئ ځکه چې تاسو دا په ترس باندې وکړه ما هغه ټریلې ته برابر کړو تاسو ته مې ټریله ښودله نو دا پاس خلک ولاړل ټایسن ته میریلینډ ته او مونږ به ځو واشنګټن ډي سي ته نږدې ما ته ویلې کېږي چې زه روان یم نو 17 میله لار ده خو ما یې راځي تاسو سره به ګپ شپ هم ولګوم او سهار مې د معدې پراټه خوړلې او په دې زړه مې پرته ده داسې لاس خپې مې مو سره رپي او پریشان هم یم هسې زما دا بوټان چې زه واچوم چې کله کار له ځمه نو چې کار له روان شم نو زما دا بوټان چې زه واچوم زما دا خپې هسې رپي او کله چې مطلب دا دی نور بوټان واچوم هغې کې مې خپې نه خوږېږي او دا بوټان چې د کار دا بوټان واچوم نو بس عجیبه غونته چل دی لاس خپې مې هم رپي او چل را باندې کېږي او خوړل اسکلې مې هم نازمېږي روکه غریبي شه او تاسو خوایئ چې مزې دي خو مزې نشته نه هم رسې شته نه مزې شته تشې دیکې دي چې مونږ یې خورو او څښا یخني دی یخنۍ کې اوس ګوره چې کوم دی ته به ولاړې او زه تاسو ته خپل کار هم نشم بیانولی ځکه چې د هغې سنسټیویټي ډېره زیات را په هغې مونږ خبرې نشو کولی نو خو ځای نه وی څه وخت به ته بیا ووایم چې کله دا نوکري پرېږدم ډېر زر به انشاءالله پرېږدم ځکه چې ګران کار دی په باد او باران او سیلۍ او طوفان کې به ته د جاز د هواګانې به دې وخي چې جاز ته وخېږي کړکۍ کوله او که نه هغه یو سړی روان و چې د سعودي ته ته نو بس خپلو خپلوانو ورته وي چې کله زمونږ د کور د پاسه تېرېږي نو مونږ ته به کړکۍ کې ولاړ کړي مونږ ته به لاس وخوځوي نو مونږ هم د جاز هواګانو والي یو تپوس یې مه کوئ دې وخت کې چې کوم دی دا کوم خلک چې په دې علاقه کې پاتې کېږي خو به دا علاقې پېژني او دا خبره او چې څوک نه دي پاتې شوي نو که ته راغلی نو دا لارې به ته ډېرې اسانې ښکاري ځکه چې وکیل خان تاسو په دې دا خبره کوڅه په کوڅه وګرځولی دلته کې نو انیوې او دا 395 هایوې ته مونږ د 95 نه راکوشو کوم ځای کې چې تاسو که خیال کړو هغه ټریله مونږ نه بیله شو هغه بالټیمور طرف ته لاړه مونږ واشنګټن نو دغه ځای کې د هایوې بیلې شي هغه 95 طرف ته لاړو مونږ چې کوم دی 95 هایوې دا هایوې نوم دی د دې روډ نوم دی څنګه چې M1 او M2 او M3 په تاسو په پاکستان کې وي که نه نو دا خبره دا ستاسو پاکستان کې نو او دلته چې کوم دی 95 او 395 او 295 که نه 295 395 95 دغه شانته دی هایوې نومونه دي او بله یو کیسه ته کومه ګوره که تاسو خیال کړي که نه ټریفک ته غوږ کېدی مونږ دې خوا روان یو که نه مونږ نورخاته طرف ته روان یو او که خیال کوئ قبلې اړخ ته چې کوم دی نو ګاډي روان دي یو قطار کې خو چې کوم دی نو ګاډي لکه بس دا خبر د میګي په قدم روان دي په دې بل کې په مینځ کې روان دي
دغه HOV ده. HOV مطلب دا دی چې های اکوپنسي ویکل، هغه ګاډي چې پکې د دریو یا د دریو نه زیات کسان ناستي. دا ګوره دې ته کې د حکومت سوچ ته ګوره، فکر ته ګوره. خلک زیاتره چې په ورجینیا یا په میریلینډ کې پاتې کیږي نو هغه د امریکې سرکار سره کار کوي اکثریت، ځکه چې دا علاقه ډېره ګران هم دا په دې کې چې کوم خلک پاتې کېږي یو خو چې کوم دی حکومتي پیسو ته پراتی هغه ځان له خلک کورونه مورونه ول ورکړي او موږ په هغه درجه کې نه راځو، موږ دا خبرې موږ ته تاسو مالدار یې. نو انیوی کوم خلک چې سرکار سره کار کوي نو بیا هغه په ورجینیا او په میریلینډ کې پاتې کېږي، ځکه چې میریلینډ او ورجینیا لږ غونته د DC نه واشنگټن DC نه ارزان دی، نو خلک الته کې پاتې کیږي. نو بیا مطلب دا رش ډیر زیات وي د ساري مال چې موږ په کوم روډ روان یو په دې باندې رش ډیر. ما تاسو د وخت په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړې، ما د ګاډي د بانر ښکاري لګ به زوم ان کوم نه نو د نور ګاډو دغه ویني بمپر ویني شاتنه بمپر نو کیسه دا نو که خیال وکړي په منځ کې چې سړک ته دیتا های اکوپنسي سړک ویل کیږي. دا ساره طرفه چې کم د مونږ چې کوم وخت دی وخت روان دي داسې کولوي او مازیګر کې بیا 12 بجو نه پس دی خوا کولو شي. په دې باندې هغه ګاډي زی کم ګاډي کې چې درې یا د دریو نه زیات کسان ناشتي دا غي نه پیسې نه اخلي سرکار، خو او یا په موټر سایکل چې کم د الله درزاده پاره دي حکومت ته پیسې نه اخلي. دا د تیلو بچ کولو د پاره په سړک د رش کمولو د پاره نه دا داسې کېدل ته مختلف تدابیر یا مختلف لارې چارې یا مختلف طریقې یا مختلف استراتیجیز یا کنه هغه خپل ولیکيږي چې هغه سره د ټریفیک د زیاتوالي مخنیوي وشي. که څه هم بیا هم ډیر زیات ټریفیک وخت په وخت باندې خلک ډیر مشکلاتو او د ډیرو ستونزو سره مخ وي، خو بیا هم سرکار دا کوشش کوي. سرکار خو چې کم نه سرکار سره خلک هم دا کوشش کوي چې رش کم شي. صرف سرکار نه، دا په اجتماعي خبره ده، تاسو تماشا کوئ کنه نو دا خبره ما مخه ته ټرک روان دی بالکل دیوال شوی دراته دیوال یې خو چې زماره خلک سو ویني کوټه راچتونه ویني نو دغه کیږي دغه سړک باندې خلک دي او کنه ته आवाज روانه په موټر کې لکه مثال په توګه څنګه چې زپکه आवाज روانه په دې گاډي کې نو بیا به داسې چې زمانه با شل یا پی چې څومره رش زیات وي هغه خو سړک ته ګوره په غیر رش ډیر دی کنه هغه غسړک ته یادوم نو چې څومره هغه تر رش سیوا کیږي دومره دې تر ته په دې مین سړک باندې د دې ټول یا د دې پیسې سیوا کیږي چې خلک ډیسکریج کی چې په دې باندې نزي کوس پیسې په توګه $2 اخلي خو ګل قانون پیسي او کنه چې شلو 15 شنار سړی په سوچ کې چې نه دا خو ډېر پیسې دي نو خلک پیسې نه ورکوي نو دا هم یو وجه ده نو زه تاسو ته دغه ویل غواړم خو انیوی نو مختلف دار چې بیا وسره چې کم دي ګوره د ساري مال د رش کمولو لپاره دلته په ورجینیا کې یا د امریکای په هر برخه کې درې قسم سکولونه دي یو خو پرایویټ سکولونه دي هغه چې کم نه کچات نه واخلې 12 پورې دي کای کې چې کم دي بیا ورپسې سرکاري چې کم سکولونه دي هغه درې قسم دي هغه درې قسم داسې دي کم چې غټ دي کې دي شنورم ډیر وی یو وی الیمنټری سکول بل وی میډل سکول بل وی های سکول د های سکول چې کوم ماشومان وي نو هغه د اتم نه واخلې تر نهم نه واخلې تر لسمه پورې وي کنه نو 12 پورې وبخې 12 پورې دا غي عمرونه سیوا وي هغه وختي پاسې دي شي نو هغه چې سکول ته ځي هغه ساره شپږنیمه بجې سکول ته ځي او 2:30 بجې 2 بجې چټي کیږي لکه وو بجو نو سکول شروع شي او شپږنیمه بجې را کور وځي بسونه ماشومان پسې راشي بیا ورپسې میډل سکول والے چې کم دی هغه 9:30 بجې ځي او کور ته 3 بجې راځي واپس و دې کته بیا ورپسې چې کم الیمنټری سکولونه والے دي هغه 9 بجې ځکه چې هغه ماشومان عمرونه کم وي نو هغه د وجنه چې کم دي هغه 9 بجې ځي او 4 بجې کور ته راځي نو دې سره سوي کم خلک چې سکولونو ته ځي د سکول بسونه وي هغه یو بس وي هغه چې کم دي های سکول ته سټوډنټانو سي بیا میډل ته وسی بیا ورپسې چې کم دي الیمنټری ته هغه یو ډرایور وي سي نو دا نه چې درې بسونه په اټ ټایم روان نه غي سره رش امیشن کلایمټ چینج موسمي بدلون یا نړیواله تودوخه هغه چې کم دنه هغه شی باندې مخنیوي نیول کیږي نو خلک دا دي چې مونږ په نن دور کې مسافیا کې بلو نو خو خیر بد قسمتي رسب غریبي دار مړه بس سبه وي یو خبره نه ده چې هغه مونږ وچیړو کنه نو ما په باکاس دی خو راځي ماته دا ایگزیټ واخله چې تا نه گاډي واخلو او ته ایرپورټ ته ورننوځي نو زما اصل چې کم کس وینه بده زما ته په کوڅه کې ولاړ وي زه هغه خپل گاډي ورکم ما بابا شټل کې هغه کې بوزي ځان سره د ایرپورټ چې کم گاډي وي زه هغه سره بیا وروخې جما او په الحال ماته وی چې گلیب روډ واخله گلیب روډ کم ځای کې دی مخکې دی ښه دا اوس مونږ شرلنګټن ته ایگزیټ د دې نه پس چې کوم ایگزیټ راځي هغه واخله کومه لاره یا راځي یا کوڅه راځي بله لاره خطا نه کوم ځکه چې جاز راتلو تم 14 منټه پاتې دي کوم ایرلاین له چې مونږ روان یو نو
کسان تیرا کوزو ټول کنه نور تاسو پوهې نو کما تاسو ځانو خو باندې مې پورا کمانډو جوړ کړی ځان مې تړلې دی پورا تاسو به وایي چې وکیل خان دا ته سکه کنه هزار به واخلې خو انیوی مونږ یو هزاریان پیدایشي نو انیوی دا کیسې دي دا خبرې دي ما چې تاسو سره وکم دا لار به زه اخلم آی تھنک دا لار یس بالکل ها لاره خطا نه کم ما سره کم دا دی دی لوکل لاره باندې بلړ شي او ما ته وایي چې ته به راځې خاورې ما ته نیویګیشن اسکولو کوم چې کوم پاس را کړی دی هغه شی باندې مړه کیسې ډېرې خپلې خبرې رانه یېرې کړې تاسو سره مې کومې خبرې کولې روکه غریبي شه روکه مزدوري شه نه او ځوانان یې خوار کړل وکیل خان په امریکا کې خوار کړو تاسو چې کم دی نو په پاکستان او افغانستان او په جاپان او هندوستان او په بنگلاديش هلکه یو بنگلاديش ته تللی دی بنگلاديش والا کسم یاد شي هغه لږ مې ډېر زیات خوښ دی کنه سپینې خبرې کوي حال دا خبرو کې چې کم دی نو دغه دا چې د اخلاق او پریوتې خبرې هم پکې شته which is not good کنه خو خیر دغه پر ضد چې کم دی نو شانام خان چې کم دی نو کرکډاون شروع کړی دی شانام یې دا چې کېدی چې دا ویډیو تاسو لیټ ګورئ خو شانام خان سره مې خبرې کېدې ما ورته انټرویو کوو کنه اته چې کومې کیسې کوي مې په دې باندې انټرویو کوو نو ډېر ځل به شانام انټرویو کېدی چې تاسو کتلی وي او یې ګورئ او که نیم کتلی نو سرچ کې د وکیل خان سره د شانام خان مرکه د شانام او د حنیف سره نو په دې سره به نتیجه راته واخلم ځکه چې دغلته خپل ګاډي ورکوم دا کسانو له او هغې ما ته ولاړ دی بیا به چې کم دی نو وګوره دومره ما زوم ان کړی ښه تاسو ته چې تاسو یې ووینئ یا بسم الله او بس ځای والسلام بیا به خبرې طریقو که الله کړې خیر وي